شکریہ ادا کوم. اول خبره خو دا دو چې قبایل یو تاریخ پرېښی دی. دا 70 سال زه قبایل د دغې پاکستان ریاست بغیر تنخیز سپویي وم. د حاجي میرزالي خان تاریخ وکړه، عجب خان افریدي تاریخ وکړه، د ملا پروندا تاریخ وکړه. بغیر تنخیح مو ډیپټي کړله. نن ظالم حکومت تر باندې روغی په زبردستي باندې دا خبره ورباندې ومنله. 12 سال زره نجات اپریشن راووتل، وزیرستان پرېښ، 10,000 به غذاب روغی، په ټول قبایل باندې اپریشن روغی. مو سره یوز یو ته خو دغه وشو چې انضمام یې په ظلم او په جبر سره ورباندې ومنو، خو لیکن معنی زه نه. او دوام سره دا ظلم وشو چې مدنشمري کله کېدله، مدنشمري چې زه په سفر باندې وم، ZDPs وم، زه مهاجرین وم، او دا یې پوسوړ علاقه ته چې موږ 100 کسان په سفر وي، 50 یې ولیکل، 50 یې ورکړل سره. نو زه دا نن ټول قبایل ته اپیل کوم چې میږ دغه خبره وي تر هغه راسه چې څوره سه یا میش په خوره لونده نه وي. قسم درته کوم چې نن دغه قبایل په دغې روډ باندې وولي چې که زه ارمون وکړم. څو ورځې نه مخکې میش یوه ملګري مشر خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یقیني چې میش یو ملاتړ کړی دی، واقعي چې کړی دی. نن د وزیرستان علما چې ایجوکیشن چې ډپټي کو نن یې 4-5 ورځ دو چې په ډونیشن نوس کي پولیسو درې وي بې ګناه وي. او داسې رز نشته چې زموږ کور ته لاس نه ننوځي. انضمام ته یې ګډ کړل او لاس داسې ورځ نشته چې ننوځي. او دا ټول قبایل ته دا اپیل کوو د نن ورځ نه چې دا دعوت چیرې کړل، که څرنګه تبلیغونه چې دعوت چیرې کړی دی، کور په کور ووځه. که چېرې ته وې قبایل کور په کور ووځه. زه وخته قبایل ویایم چې په پښې د ګورګورې ازغی تللی وي، په پښې د ګورګورې ازغی تللی وي، هغه قبایل دی. میش په علاقه کښې مشرونو هم پوښتنه کړله چې داسې دور تېر شوی دی چې په 2 کوره هم برطانیه چوړه یوه چوړه ورکړله، په 2 کوره باندې یوه چوړه. هغه خلک وجنګېده، هغه خلک ستړی شو، هغه خلک یې وینې قربانۍ خپلې ورکړلې. روس مې ورته لرې کړم، تاریخ ته دا ورسي، د ملا پوندا تاریخ ته ورسي، عجب خان افریدي تاریخ ته ورسي، حاجي میرزالي خان په تاریخ ته ورسي. نن زه هغه قبایل یم، مو ته دا نه منظوره دو، انضمام زه نه منم. و انشاءالله الرحمن دا مو پیله جرګه ده، انشاءالله آینده جرګې شو میش پر پور کوشش په دغه جوت کي په جوت دا سره ودرېمي. میش نه مني، میش انضمام نه مني، ونوراله نه غوړه انضمام نه مني، انضمام نه منظور. والسلام. ډېره